چې پرلته یو راغونډ بلها وګړي سره ناست یو پرلته یو راغونډ بلها وګړي سره ناست یو راوړي مو د ځان سره خپل مړي سره ناست یو ډېر زبردست کړو بیا بیا له نړۍ د سیمه ییز امن غوښتنه کړو بیا بیا له نړۍ د سیمه ییز امن غوښتنه له دې څلوېښت کلن جنګ یو نور ستړي سره ناست یو مننه وی چې کړو بیا بیا له نړۍ د سیمه ییز امن غوښتنه له دې څلوېښت کلن جنګ یو نور ستړي سره ناست یو په خپلو پښو مې ودروه خماره جوړ مې کا په خپلو پښو مې ودروه خماره جوړ مې کا نن سمې لوبې وکړه په ما واره جوړ مې کا او دا ټول خلک حیران کړه او ما بیرته را ژوندی کړه دا ټول خلک حیران کړه او ما بیرته را ژوندی کړه را منډه که را غاړې وځه یاره جوړ مې کا آریان یم په ځان پورې آریان بلا دې واخلم آریان یم په ځان پورې آریان بلا دې واخلم د یار د لیونو سترګو تکراره جوړ مې کا ګرانو مینوالو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان د وړي یم خپرونه د هنداره لکه تاسو ته دې معلومه وي چې مونږ د شوال په چکر باندې راغلي وو نو ما وغوښتل چې تاسو ته هم د اسحاق اخونزاده صاحب نه یو دوه درې کلمونه تاسو ته ریکارډ کوم او تاسو ته در ورسوم نو زه په خپل پروګرام کې اول چونکې د سره ما مرکې هم کړې دي هغه تاسو په زما د یوټیوب په چینل او د فیسبوک په پاڼه باندې کتلی شئ نو نن به د دې خبرې نه راتېرېږو او بس سیخ په سیغه به غزل ورناروو نو راځئ ملګرو چې د سره اول ستړي ماشي وکړو اسحاق اخونزاده صاحب په دریم ځل زه په خپل پروګرام هنداره کې تاسو ته ستړي ماشي مینه هرکلی ستړی ماشي اریان صاحب ډېره مننه چې زه تو بیا ول ما کړو که نه وی چې چتي به سوي او د چتي ښوروا به سوي زاهد صاحب دا خو ستاسو مینه ده چې راکوئ ډیره مننه اسحاق صاحب لکه څنګه چې مو په شروع کې دا خبره وکړه چې تاسو سره ما یو دوې مرکې شوي دي هغه مینوال کتلی شي زما په یوټیوب چینل او په فیسبوک پاڼه باندې نو خبرې نه راتېرېږو سمدستي څو غزل در نارووم ولې نه د غزل مطلع رسکوار یان صاحب چې سخت ښکلي په دې ځمکه داسې ښوري لکه ستوري سخت ښکلي په دې ځمکه داسې ښوري لکه ستوري و جلوې یې له مخونو هسې ووري لکه ستوري خو زاهد صاحب چې ستایل یې پرې خوند نه کړي د قلم توري خو تور وي ستایل یې پرې خوند نه کړي د قلم توري خو تور وي او په کار دي دوی ته سپین سپېڅلي توري لکه ستوري مننه چې د ورځې یې د لمر مخله جولۍ وي غوړول یې د ورځې د لمر مخله جولۍ وي غوړول یې او د شپې خپله رڼا په تیارو پلوري لکه ستوري ډېر زبردست ډېر زبردست او قدرت ورباندې سمه انتها د ښایست کړی قدرت ورباندې سمه انتها د ښایست کړی او پړه کیږي سر تر پایه په هر لوري لکه ستوري ډېر زبردست زاهد صاحب چې د هر نظرباز وخت د وفیو سترګو نه اسحاقه د هر نظرباز وخت د وفیو سترګو نه اسحاقه او خپل حسن تل په خپلو شغلو ژغوري لکه ستوري ډېر زبردست مننه یو بل غزل به در سره شریک کوم ارشاد بل غزل در یان صاحب
چې فکر لبا او فیرین خیاله قدرتی په ګوتو جوړه فکر لبا فیرین خیاله قدرتی په ګوتو جوړه او تنکۍ غوړګه نختر سیاله قدرتی په ګوتو جوړه او ګلګډای ورېښمینې زلفې ګلګډای ورېښمینې زلفې سترګې سرې لکه د زر کې خو نظر فوخ لکه غزاله قدرتی په ګوتو جوړه ډېر زبردست او زاهد صاحب زنخدن لرونکې زیړه ماڼه رویه غونډه زنه زنخدن لرونکې زیړه ماڼه رویه غونډه زنه او هډۍ سپینه بې مثاله قدرتی په ګوتو جوړه مننه مجبینا گلوارینا رمبل بویا گلاب رویا مجبینا گلوارینا رمبل بویا گلاب رویا پرنګ بوی خا مالا مالا قدرتی په ګوتو جوړه ډېر زبردست او خیاناکا میناناکا ناس پروره زوراوره خیاناکا میناناکا ناس پروره زوراوره د خاورین کورګي ملاله قدرتی په ګوتو جوړه ډېر زبردست اوس پرلی مله زیړه ګوله د ښایست د باغ بلبله پرلی مله زیړه ګوله د ښایست د باغ بلبله رسېدل یې تر کماله قدرتی په ګوتو جوړه واه خونزاده صاحب واه د ملوک په څېر اسخاکه ډېر ژوندي پسې ورک شوي د ملوک په څېر اسخاکه ډېر ژوندي پسې ورک شوي دا بیخي بدري جماله قدرتي په ګوتو جوړه زبردست افقات صاحب نور به سره شریک کوي یو بل غزل داریان صاحب ټولو پښتنو پرلتوالو ته ډالۍ کومه په خاصه توګه د اوس چې کومه د جاني خیل په کوم پرلت واغې ته ډالۍ کوم ارشاد چې پرلت ته یو راغونډ بلها وګړي سره ناست یو پرلت ته یو راغونډ بلها وګړي سره ناست یو او راوړي مو د ځان سره خپل مړي سره ناست یو ډېر زبردست کړو بیا بیا له نړۍ د سیمه ییز امن غوښتنه کړو بیا بیا له نړۍ د سیمه ییز امن غوښتنه له دې څلوېښت کلن جنګ یو نور ستړي سره ناست یو مننه وی چې کړو بیا بیا له نړۍ د سیمه ییز امن غوښتنه له دې څلوېښت کلن جنګ یو نور ستړي سره ناست یو میډیا مو تل غږیږي په کشمیر د چا له ویرې میډیا مو تل غږیږي په کشمیر د چا له ویرې او موږ نه پوښتي چې ولې ته به خړی سره ناست یو ډېر زبردست ډېر زبردست میډیا مو تل غږیږي په کشمیر د چا له ویرې او موږ نه پوښتي چې ولې ته به خړی سره ناست یو او کړی پام ګورئ مونږ ټول د میرزلي په رنګ کې رنګ یو کړی پام ګورئ مونږ ټول د میرزلي په رنګ کې رنګ یو څه دانه چې بس تفو بوره وړي سره ناست یو مننه چې کړی پام ګورئ مونږ ټول د میرزلي په رنګ کې رنګ یو څه دانه چې بس تفو بوره وړي سره ناست یو او په دې هیله چې ناوې مو بیا نه تپي سپیا کې په دې هیله چې ناوې مې بیا نه تپي سپیا کې راټول مو د لتوی نه ګنګه خړی سره ناست یو د خال عین کې وینو سوی سکور مخ د راتلونکي زاهد صاحب د خال عین کې وینو سوی سکور مخ د راتلونکي نن ځکه لاس په زنو فکر وړي سره ناست یو ډېر زبردست ډېر و اسحاقه نړیوال ګوره زی کړی وړي سپوږمۍ له اریان صاحب اسحاقه نړیوال ګوره زی کړی وړي سپوږمۍ له
او مونږ اوس هم له مزرو غړو پړي سره ناست یو مننه چې اسحاقه نړیوال ګوره زی کړې وړي سپوږمۍ له او مونږ اوس هم له مزرو غړو پړي سره ناست یو زبردست اسحاق اخونزاده صاحب نور به سره سره شریک کوي بس یو دا نظم ګوټ کوي دا ورپان میسور خیل صاحب ته ډالۍ کوم ارشاده د میان زړه غوښتنه عنوان یې ده عرفان صاحب ور وایي چې سرې لپې د جانان وي مسته غاړه د کوثر وي چې سرې لپې د جانان وي مسته غاړه د کوثر وي د لیمو کاسو کې سکل وي له مودو تږی نظر وي و د وصال په تار پیوست وي دوه د غوښو تنکي زړونه د وصال په تار پیوست وي دوه د غوښو تنکي زړونه ښه د فمې اوږده شپه وي سحر تللی مرور وي مننه چې د سپرلي یخه سیلی وي زاهد صاحب د سپرلي یخه سیلی وي له سینځلو اوږمې اوري یو زنګون د ښاپیرۍ وي بل فبګیر وهلی سر وي مننه چې د سپرلي یخه سیلی وي له سینځلو اوږمې اوري یو زنګون د ښاپیرۍ وي بل فبګیر وهلی سر وي خولې یې تورې په ګورګورو اصغر صاحب خولې یې تورې په ګورګورو دوه مین سیوري ته ناست وي کړي د راز او نیاز خبرې ورته غوږ سړی نختر وي ډېر زبردست ډېر زبردست مننه اوښه د هاړ سرکۍ غرمه وي د ببوغ یې کوړکوړي وي ښه د هاړ سرکۍ غرمه وي د ببوغ یې کوړکوړي وي کوچیان مست فانټا پیکړي څوک مین او څوک نهر وي ولمدو ورک جانان رافي لاس کې سره وي په نکریزو لمدو ورک جانان رافي لاس یې سره وي په نکریزو په مین کړي غیږ بدله د کمکی اختر سحر وي ډېر زبردست او زه جانان چې دوه په دوه وي بس یوه ښه لوږه صحرا وي زه جانان چې دوه په دوه وي بس یوه ښه لوږه صحرا وي او نه پیرای نه دمزاد وي وخت اسحاقه مازدیګر وي ډېر زبردست اسحاق صاحب ډېر خوشاله نظم ور سره شریک کړلو ستاسو نه هم یو جهان مننه چې ماته مې په دریم ځل هم په خپل پروګرام کې مکاره کړه ډېره مننه قربان وسلام ګرانو مینوالو دا و اسحاق اخونزاده صاحب چې دنه مو تاسو ته غزل او نظمونه ریکارډ کړل هیله ده چې ستاسو به خوښ شي اوس د پروګرام په دې اخري شبو کې ما اریان دوړ او زما سره ناستو ملګرو ته راکړئ اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان